کلتوري رنګونه از ولایت غور میباشد. رحیم لباسی که من در تن دارم ولایت لوگر. بسم الله الرحمن الرحیم. لباسی که من در تن دارم نمایندگی از ولایت پاکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. لباسی که من بر تن دارم نمایندگی از ولایت کاپیسا میکنم. دلته په یو خصوصي ښوونځي کې د افغانستان د کلتور د رنګارنګۍ نمایش جوړ شوی دی. کابل کې په یوه سړه ورځ د شنه اسمان لاندې د جوړ شوي کلتوري پروګرام کې د افغانستان د هر ولایت کالي د زده کوونکو پر تن ننداره کړی شو. دلته تاسو وینئ چې یو شمېر کلتوري توکي نندارې ته وړاندې شوي دي چې د افغانستان د کلتور نمایندګي کوي. یو زده کوونکی چې د غزني د خلکو دودیز کالي اغوستي وو سیمنې ورته وویل نن پروګرام د فرهنګي او عنعنوي شیان چې موږ په څلور دېرش ولایت کې لرو هغه نن دلته ښکاره شول او خلک ولیدل عکسونه یې واخیستل او ډوډۍ هم وه خواره مو چې زموږ د ټولو ولایتونو په نمایندګي د هر پاسه خواره او شیان ټول پیدا شوي. په دې پروګرام کې د افغانستان دودیزې لوبې لکه خوسۍ، میرګاټ، غېږ نیونه، مټړول، مردکې او نښه ویشتل هم ترسره شو. د ښوونځي مدیر وایي له دې پروګرام جوړولو یې موخه د افغانستان کلتور ژوندی ساتل دي. د نننۍ خپرونه د هنر افغانستان هم په نامه وه چې موږ د ژوندي ساتلو د کلتور او د فرهنګ لپاره د افغانستان دغه کړې وه چې دلته زموږ استادانو زحمت ښاغلی وه، شاګردانو رسامي کړې وه، څه تفریحي برنامې هم درلودلې. یعنې په ټولو کې موږ زده کوونکو ته دا معرفي کول چې د خپل فرهنګ او کلتور تلپاتې وساتي، ژوندی وساتي، نورو ته یې وښایي چې دغه لاره تعقیب کړي او هېڅ اجنبي و بېګانه و ته موږ اجازه ورنکړو چې زموږ په کلتور او فرهنګ او عنعنات کې لاسوهنه وکړي.